د شادي شده زنانه د پاره د زنا نه د توبې کولو صحیح طریقه څه ده؟ دې حواله سره زنانه تاسو کړل او وی چې زه ډېر زیات پریشان یم. دا و چې زما د واده نه مخکې د یو کسره ناجایز تعلقات بیا مې واده شو، نکاح شو، د نکاح نه پس هم دا و چې دا سره زما د ناجایز تعلقات جاری او دا اوس و چې اوس مې اولاد دی، بچی دي، تر اوسه پورې د هغه سره زما د تعلقات قایم وو. دا اوس و چې زه اوس پریشان یم، زه توبه کول غواړم. نو آیا د دې توبې کولو صحیح طریقه څه ده؟ آیا ظاهره خبره ده دا چې ما خپل د دې خاوند سره خیانت کړل، د هغه په نکاح کې راغلم، د هغه د نکاح کې دراتونه باوجود هم د هغه کسره زما غلط تعلقات او ناجایز تعلقات وو. نو دا و چې آیا زه خپل د خاوند نن په دغه حواله سره معافي غواړم یا د دې چې کوم د توبې طریقه ده هغه څه ده؟ ګوره د ټول اولنې خبره خو دغه ده چې زنا په اسلام کې بالکل ناجایز او حرام دی، بلکې په قرآن مجید کې الله رب العزت زنا طرف ته چې کوم سړی وتلی، یعنی کم کارونه یعنی کم اعمال چې داغي په ذریعہ باندې انسان زنا طرف ته نزدیکیږي، نو الله رب العزت هغه اعمال هغه کارونه هم په اسلام کې ناجایز او حرام کړل. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. څنګه چې نارینه او په قرآن مجید کې الله رب العزت د سترګو د حفاظت حکم ورکړل، دغه شانتي زنانه ته خپل د سترګو د حفاظت حکم ورکړل. کچې زمونږ د سترګو حفاظت کیږي د نامحرم سره ولاړه ناسته نه وي، ظاهره خبره ده چې اول چې کوم سړی ده زنا طرف ته د بوتلو هغه سترګې دي، د سترګو په ذریعہ باندې بد نظری وشي، د هغه نه بعد بیا چې کوم شرمګاهونه دی هغه محفوظ نه وي. نو الله رب العزت په دې آیت کې څه فرمایي؟ قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، چې خپل د نظرونو حفاظت وکړي او خپل د شرمګاهونو حفاظت وکړي. د شرمګاهونو حفاظت پس هغه نه کیږي چې د نظرونو حفاظت. په هر حال ځکه الله حضرت په قرآن مجید کې بیا بل آیت کې څه فرمایلی چې زنا کول خو لري خبر ده، بلکې زنا ته قریب هم وځي، ولا تقربوا الزنا، زنا ته قریب هم وځي، انه کان فاحشه وساء سبیلا. نو الله رب العزت په قرآن مجید کې بارها د دې ذکر کړل او خپل چې کوم بندگان دي غوته حکم ورکړل، چاهے نارینه دي زنانه دي، او دا جرم چې کوم انسان کې چاہے غیر شادی شدہ کی یا شادی شدہ کی نو غټ جرم دی. او بیا خاص کر کی چې کوم شادی شدہ دي دا ول لپاره بیا ډیر غټ جرم دی. او قرآن مجید کې الله رب العزت چې نور د څو حکم کړل، الله حضرت د اعمال حکم کړل، د بچ کېدو حکم کړل، په هغه کې اول ذکر د نارینه وکړل، السارق والسارقه فقطعوا ايديهم، یعنی چې کوم غلوی نارینا زنانا داغو چې کوم څه دی داغو دلاس کټ کړل شي. نو السارق والسارقه یعنی په دې کې لومبه د نارینه ذکر دی او بیا د زنانه ذکر دی. دا شانتي په هر معاملې کې په هر حد کې، لیکن کله چې د زنا معاملہ راغله نو په هغه کې الله رب العزت د زنانه لپاره مخکې حکم کړل، الزانیه والزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلده، چې زانیه زنانا اور زانی مرد یعنی زانی نارینا هغه تبا سو کوړي لګي 100 جلده سل کوړي بغوت لګي. نو الله رب العزت په قرآن مجید کې چې کله د زنا ذکر کړل او بیا د هغه د حد جاری کېدو حکم کړل، په هغه کې اول چې کوم دی د زانیه یعنی د زنانه چې کوم دی زانیه زنانه ذکر کړل، دا هغه وجه دغه دا چې په زنانه کې حیا هم او د هغې نه علاوه زنا طرف ته د هغې میلان هم کم وي بنسبت د نارینه چې کوم دی هغه زیات په دغې حوالې سره حدود کراس کوي او جذبات یې زیات وي، شهوت یې زیات وي، میلان یې زیات وي. په دغې وجه باندې الله رب العزت د زنانه چې کوم ذکر کړل زنا په حواله سره نو هغه مخکې کړل، ځکه چې په زنانه چې کوم فطرت دغه دی چې د هغې میلان زنا طرف ته نه کېږي، په هغې کې شرم وي، په هغې کې حیا وي، لیکن د هغې نه باوجود یو زنانه را لګي
او بیا شادي شوده وي او بیا دا جرم کینو دا بیا ډیر غټ جرم دی دا بیا په کوړو نه بلکې کچري سلور گواهان په دې باندې گواهی ورکي او اسلامي حکومت وي نو قاضي چې کوم دی هغه د هغې لپاره چې کوم حکم جاری کی دومره خطرناک حکم دی دومره خطرناک سزا ده چې بل د څه ګناه دومره غټ سزا نشته چې کوم سزا د الله رب العزت د زانی زنانه د پاره دغه شان دي زنانی زانی نارینه دی دغه د پاره الله رب العزت چې سزا مقرر کړل د ټول سخت سزا هغه د زنا ده غیر شادي شده نارینه زنانه د پاره چې کوم سزا ده په قران مجید کې چې ذکر ده د غیر شادي شده د پاره د غیر شادي شده نارینه زنانه د پاره چې کوم سزا د زنا مقرر کړل الله رب العزت هغه سلسل کوړي دي لیکن کچري شادي شده وي د هغه لپاره بیا اصل کوړي نه دي بلکې د هغه لپاره بیا رجم دی یعنی په هغه باندې به د غټو باران کیږي دغه غټو د باران په ذریعہ باندې د هغه قتل کیږي دا د هغه سزا ده دا سم معمولی خبره نه ده بلکې دومره غټه سزا ده ځکه چې دا جرم دی غټ یو طرف ته کچري زنانا داسې عمل کوي نو هغه یو طرف ته د الله رب العزت خیانت کوي د الله رب العزت فرمانی کوي او بل طرف ته خپل دغه خاون سره هم خیانت کوي چې کوم خاون په کور کې دا ناسته ده هغه خاون چې د هغه په حواله سره جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په خزه باندې د خاون دومره زیات حق دی دومره زیات حقوق دي کچري د الله رب عزت نه علاوه بل چاته سجدي کول اجازه په ما به زنانو ته خپل خاوندانو ته جګندې سجدي و د هغه خاوند سره یو زنانه را لګي خیانت کی نو دا ډېر غټ جرم دی بهرحال په دغه وجه باندې شریعت د اسلام د دې چې کوم سزا ده هغه بیا سخت مقرر کړل او د دې سزا چې کوم نفاذ دی دا هر چاته د اختیار حاصل نه دی چې هغه سنگسارول شروع کی یا د شان د فیصله شروع کی بلکې دا د حکومت کار دی دا د عدالت کار دی شریعت اسلام هرگز یو عام خلکو ته د اجازه ورکړي چې خپل عدالت ولګي او خپل فیصله چې دی هغه نافذ کی دا چې کوم کار دی سلور گواهان دا په عدالت کې گواهی پیش کی او دا غیر بعد با عدالت بیا فیصله کی چې آیا په دې باندې حد جاری کول یا نه جاری کول سمجھ کې خبره دي نو بهرحال انسان دې انسان نه غلطي وشي خطا وشي په دغه صورت کې الله رب العزت د توبې دروازه هغه کولا وساتل خپل چې کوم ګناګار بندگان دي هغه ته په قران مجید کې الله رب العزت فرمایي قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا هي هغه انسان هي زما هغه بندا چې کوم بزان باندې د ګناهونو په وجه باندې ظلم کړل لا تقنطوا من رحمت الله خپل د رب د رحمت نه مما یوسکیږي ان الله يغفر الذنوب جميعا بشک الله رب العزت ټول ګناهونه معاف نو الله رب العزت چې کوم دې د مرګ نه مخکې د توبې چې کوم دروازه دغه کولاو پرېخي دا چې موږ الله حضرت طرف ته متوجه شو او په دغه ګناه باندې توبه استغفار وکړو او آینده لپاره دې ګناه نه چې کوم دې ځان وساتو نو دغه توبې طریقه ده او په دغه حواله سره با زنانه دام ته پوښتنه چې آیا خپل خاوند په دغه حواله سره معافي غواړم یا نو یقیني طور پر د خاوند سره خیانت کړل لیکن په دغه صورت کې چې د خاوند نه معافي غواړي نو په دغه کې بیا نور فسادات جوړيږي نو پکار دا چې دا معاملې خپل رب طرف ته چې کوم دي حواله کې خپل رب نه معافي غواړي او آینده لپاره چې کوم دي خپل خاوند سره خیانت نه کوي ځکه چې دا جرم دا ډېر غټ جرم دی او دا شانته خاوند نه پکار دا چې هغه هم ځان د بدکارونو وساتي څنګه چې حکم زنانه ته دغه شانتي نارینه ته حکم دی شانتي په احادیث کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د توبې ډیر زیات فضایل بیان کړل التائب کما لا ذنب خیر الخطائین التوابون بهترین خطاکار هغه دی چې هغه توبه کوي یعنی د خطا نه بعد توبه کوي هغه بهترین خطاکار ولې شي او په حدیث شریف کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي التائب کما لا ذنب توبه کوون کې داسې گویا چې د سره ګناه نه دی کړی یعنی د ګناهونو صفات بالکل نو بهرحال کچری انسان نه داسې ګناه وشي نو پکاردار چې فل فور خپل رب طرف ته متوجه شي توبه استغفار وکي دا غي ګناه نه چګم نظام ساتي آینده لپاره نو بهرحال د الله حضرت دعا ده چې الله حضرت منګ ټول مسلمانان ټول انسانان دي د هر قسم له ګناهونو نه د هر قسم له نافرمانیانو ده الله حضرت زمونږ ټول حفاظت وکي اجازه راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته